سبا لا نه بله ورځ به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې لومړۍ ټسټ لوبه ترسره کړې. د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې ټسټ لوبو ته لوبډله اعلان کړله، چې په دغه لوبډله کې ډېرو ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی دی، خو ډېر زاړه لوبغاړي بیا پکښې کې دي. نو انشاءالله بل سبا به د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې یو ښه سیالۍ ترسره کړي. له بده مرغه رحمان الله ګربز او داسې ابراهیم ځدران به د زمبابوې په خلاف ټسټ لوبو کې ونه لوبېږي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې ابراهیم ځدران څو میاشتې وړاندې د پښې عملیات ترسره کړل چې لا هم نه دی چمتو شوی. داسې رحمان الله ګربز چې د زمبابوې په خلاف په شل اوریزو لوبو کې ټپي شوی دی، دی هم په ټسټ لوبو کې نشته. نو انشاءالله د دوی پر ځای به صدیق الله اتل او داسې عبدالمالک لوبېږي. بل سبا به د افغانستان کرکټ ملي اتلان د زمبابوې په خلاف په لومړۍ ټسټ لوبو کې د لوبو ډګر ته کښته کېږي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت غرمه 12 بجې پیلیږي. ملګرو که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ پیج فالو، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.